حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام زوم نبی علیه السلام خپل مشر لور حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان غنی ته په نکاح باندې ورکړله. کله چې هغې د دنیا نه تشریف یوړو هغه وفات شوله. نبی علیه السلام خپله دویمه لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه نبی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته په نکاح باندې ورکړله. د دې وجې نه حضرت عثمان غنی ته ذوالنورین ویلی کېږي، دو نورو والا. دوه نونه دا د نبی علیه السلام په عثمان غنی رضی الله تعالی عنه باندې واده شوي وي. دومره حیادار، دومره سخي او دومره په نبی علیه السلام باندې عاشق و. یو وارې قادسالي راله، نبی علیه السلام ټول صحابه کرام را جمع کړه او اعلان یې وکړ څوک داسې شته دی چې د هغه خلکو چې د کومو خلکو په کورونو کې خوراک نشته دی، د کومو خلکو په کورونو کې د ماشومان د لوږې د لاسه مري، د هغه خلکو مرسته به څوک کوي؟ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پاڅېد او اعلان یې وکړ یا رسول الله زما سل اوښان سره د سامان ډک، سره د کجاوو، سره د هر یو شیز دا زما په ذمه شو، زه به دغه خلکو ته ورکړم. بیا نبی علیه السلام دویم ځل اعلان وکړ. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه پاڅېد او یا رسول الله سل اوښان پسې نور که 200 اوښان زما د طرفه هغه خلکو ته چې په چا باندې قادسالي راغلی ده، په چا باندې تکلیف او مصیبت راغلی دی. بیا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دریم ځل باندې پاڅېد او یا رسول الله 300 اوښان زما د طرفه د هغه خلکو دپاره چې په کوم خلکو باندې تکلیف او مصیبت او پریشاني راغلی ده. بیا په څلورم ځل چې نبي علیه السلام اعلان وکړو، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پاڅېد او یا رسول الله اعلان مه کوه، حکم کوه ته، صرف اشاره کوه ته، او زما چې څومره مال دی دا به ستا دپاره ستا د سترګو نه قربان وي. هغه صحابي دی چې په نبي علیه السلام باندې خپل ټول مال قرباني کړی د الله د رضا دپاره. د دې وجې نه ورته غني ویلی کېږي، عثمان غني مالداره او د زړه نه چې کوم دی سخاوت پکې او زړه چې کوم دی دا د غریبانانو سره دا د نبي علیه السلام سره لګېدلی و او په نبي علیه السلام خپل مال جان هر څه قربان کړي وو. کله چې نبی علیه السلام یو وارې اعلان وکړو وایي د یهودو په قبضه کې هغه خوږ د اوبو کوي دی، وایي څوک داسې شته چې د یهودو نه هغه واخلي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه پاڅېد او ورغی یهود له او نبی علیه السلام ورته وفرمیل یا عثمان غنی کم از کم د هغې قیمت به 500 درهمه وي. او نبی علیه السلام چې کله دا حکم وکړو عثمان غنی ته تپوس وکړو یا رسول الله د هغې په عوض کې به څه میلاویږي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل عثمان غنی کم قسم چې د یهود نه دغه کوي واخیستو نو د هغه د جنت ټیکټ زما په جیب کې پروت دی، ابه زه هغه ته به د جنت ټیکټ ورکوم. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه د ځان سره درهم او دینار واخیسته او روان شو لاړ یهودي خواله. یهودي له ورغی هغه ته وایي دا کوي دې په ما باندې راخرڅ کړه. یهودي ورته وایي دا خو زه نه خرڅومه. یهودي ته چې کله پته ولګېده چې دی خو ران اخلي نو هغه خپل قیمت ډېر زیات ګران کړو. د 500-600 درهم کوي هغه ورته 3000 روپۍ ویلي او هغه هم د یوې ورځې دپاره. وایي یو ورځ به زما په انډر کې وي، دویمه ورځ اوبه به ستا وي، یو ورځ به زما وي، دویمه ورځ به ستا وي، ماله به 3000 درهم راکړي. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل یهودي وایي ډېر زیات چې کوم دی اورې کم قیمت دې وویلې. عثمان غنی رضی الله تعالی یهودي فرمایي وایي ته خو تاجر سړی، ته خو ډېر زیات هوښیار یې، نو تا د 500 د 600 کوي زما نه څنګه په 3000 روپۍ واخیستو؟ ته خو دې ځای کې دوکه شولې. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي خبره د کوي نه ده، خبره د پیسو نه ده، خبره د نبی علیه السلام د ارشاد مبارک ده. نبی علیه السلام ارشاد فرمایلی ده چې کوم کس دا کوي واخیستو هغه دپاره د جنت ټیکټ ما سره په جیب کې پروت دی. نو لہذا خبره د نبی علیه السلام د ذات ده، خبره د نبی علیه السلام د خولې مبارکې ده. لہذا زه په پیسو باندې نه یم، زه په کوي باندې نه یم، زه په ګرانوالي باندې نه یم، زه د نبی علیه السلام هغې خبرې عاشق یم. او تا خو 3000 روپۍ ویلې، ما ځان سره په جیب کې 40000 درهم راوړي دي، که به 40000 درهم دې راکولو هم مې د نه اخیستلو. نو بیا یو ورځ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به استعمالوه، مسلمانانو دپاره یې پرې وقف کړو او یو ورځ به هغه یهودي په خلکو باندې خرڅاوه اوبه. نو بیا چې ټول خلکو ته پته ولګېده چې په دې ورځ باندې اوبه پرې میلاویږي، ټول خلک به د عثمان غنی رضی الله عنه په ورځ باندې راتله او د هغه کوي نه به یې پرې وبړلې. نو یهودي بیا تنګ شو، هغه به ایسته هغه نور یې څومره خرڅه کړله. دا هغه عثمان غنی دی چې د نبي علیه السلام د یو ارشاد مبارک په وجه باندې لاړې او کوي ښه په ګران قیمت باندې واخیستو او هغې